د تهجد د مون صحیح طریقه سره نن په دې حواله سره تاسو ته مکمل او اسانه طریقه خېما یقیني طور پر دا ویډیو دا پیغام ډېر مهم ضروري ده په غوښ راوړي ځکه چې ډېر کسان داسې دي چې د تهجد په حواله سره بعض مسائل داسې دي چې په دغه حواله سره د غلطفهمي شکار دي هغه پریشان وي اوس مثال طور پر چې د تهجد مون د څو وخت پورې کیږي ټیم د څو وخت شروع کیږي د څو وخت پورې د هغې نه علاوه د تهجد رکعتونه څو دي دغه شان دي تهجد لپاره د کېدو ضروري دي یا نه دي ضروري یو انسان داسې چې هغه د شوی نه دی آیا د تهجد مونږ کولای شي نه شي کولای د ته ثواب ملاوي یا نه ملاوي دغه شان دي یو کس داسې دی چې هغه د وتر مونږ کی نو آیا د هغې نه بعد د تهجد مونږ ادا کولای شي نه شي ادا کولای آیا د وتر د تهجد نه بعد ضروري دي که آیا یو کس داسې چې چرې د ماسوتن نماز نه بعد وتر وګړو نو د هغې نه بعد د تهجد کولای شي یا نه شي کولای نو دا دغه شان دي یو سوالات چې اکثر خلک په دغه حواله سره د غلطفهمي شکار دي راځو اول د تهجد چې فضیلت ته هغه یقیني طور پر ډیر زیات فضیلت ده د تهجد موږ په حواله سره په قران مجید کې الله رب جا بجا ذکر کړل داسې خلق او تعریف الله رب دې بیان کړل او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب صبر وای ومن الليل فتهجد به نافله لك د شپې په بعض حصہ کې د تهجد موږ کوا نافله لك دا ستاسو لپاره زائد موږ دي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا شاید چې الله رب العزت دې پزره باندې تا مقام محمود تا ورسی او بل ځکه الله رب العزت خپل چې نیک بندگان دي د رحمان بندگان دي داغه چې صفت بیان کړل نشانی بیان کړل غیصه بیان کړل والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما هغه د رحمان بندگان داغه صفت دغه دی چې غش شپسنګ تیری والذین یبیتون لربهم سجدا خپل رب ته چې په سجده کې پراته وي په قیام کې موجود وي او دا د رحمان بندگان د داغو صفت بیان شوی دی نو یقیني طور پر دا داسې موږ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت د فرض موضوع نه بعد د ټولنا خوښ موږ هغه د شپې موږ دی یعنی د تهجد موږ دی په هر حال دي بشمار فضایل دي قران مجید دغه دا شان دي احادیث کې بشمار فضایل دي نو پکاردار چې تاسو د تهجد موږ پابندي کو نبی علیه الصلاۃ والسلام مستقل کړل دا شان دي صحابه کرام مستقل د تهجد د موږ پابندي کوله او زکه چې دې فضایل ډیر زیات دي زکه چې دا د راز او نیاز موږ دي د شپې ټول خلک ودوي ټول خلک د شپې ودوي او یو انسان پاسي خپل رب طرف ته وضو کی خپل رب طرف ته متوجي شي نو یقیني طور پر دا ذکر په قران مجید کې الله رب ذکر کړل چې والذین یبیتون لربهم د رحمان بندگان هغه دي چې هغه شپه څنګه تیری سجد او قیاما خپل رب ته په سجده کې پراته وي په قیام کې موجود اوس راځو مسلې طرف ته چې د تهجد ټیم د څو وخت شروع کیږي او د څو وخت پورې دي نو تهجد چې کوم ټیم دی د ماسوتن مو شي تاسو کوي د ماسوتن د مانځن نه بعد شروع شي دا ټیم د تهجد او د صبح صادق له د مخکې پورې یعنی چې کوم وخت موږ سحری کوو د سحری د ټیم پورې دا د تهجد ټیم دی او بیا په دې کې افضل ټیم ظاهر خبره د اخیری ټیم دی یعنی چې کوم د سحری ټیم په دغه ټیم کې تهجد کول د زیات فضیلت دی ها البته کې بس داسې دی چې د ماسوتن د مانځن بعد هم نفل وغیرہ وکړو هغه ته تهجد چې ثواب دی هغه ملاوي شي افضل دغه چې هغه اخري ټیم کې موږ د سحری ټیم باندې په دغه ټیم کې تهجد کول د زیات فضیلت والا دي او د هغې نه علاوه ډېر کسان دا تاسو کوي چې آیا تهجد لپاره د کېده شرط دي ضروري دي یا که چیرې انسان نه وي شوی نو هغه د تهجد موږ کولای شي یا نشي کولای نو یاد وساتئ افضل او بهتره دغه ده چې انسان چې کوم دی هغه مخکې د ماسوتن موضوع کې د ماسوتن نماز نه بعد آرام وکړي ودشي او بیا چې کوم دی سهار د سحری په ټیم کې پاسه په دغه ټیم کې بیا د تهجد موضوع کې دا افضل دغه چې دی ودشي او بیا پاسي لیکن کې چې انسان داسې دی یو کس داسې چې هغه او د شوی نه دی او بیا د هغې نه باوجود په اخري ټیم کې هغه چې کوم تهجد موږ ادا کړي نو هغه ادا شي یا د شوی نه دی د کېدو نه مخکې هغه د تهجد موږ ادا کړي بیا وروسته ودشي نو په دغه صورت کې هم هغه ادا کولی شي لیکن افضل دغه ده بهتر دغه ده چې دی ودشي او بیا چې کوم د هغې نه بعد پاسي د سحري په ټیم کې او بیا تهجد لمونځ کې ها البته چې کوم خلک دا وایي چې د تهجد لپاره د کېده شرط دی اصلي تهجد نه کېږي دا خبره غلطه ده افضل او بهتر دغه چې انسان ودشي د هغې نه بعد بیا چې د تهجد نه پاسي لیکن که انسان ود شوی نه دی د هغې نه مخکې تهجد لمونځ ادا کړي هم به ادا شي ثواب ورته میلاو شي دغه شان دي د تهجد چې کوم رکعتونه دي به څو رکعت وي نو تهجد رکعت چې کوم دی د دوه نوالي د 12 پورې تاسو کولای شئ لیکن افضل دغه چې 8 رکعات نبی علیه الصلاۃ والسلام با چې کوم دي اکثر 8 رکعات کولو نو پکار دار چې 8 رکعات تاسو چې کوم دي اهتمام کوئ ها البته یو کس داسې دي
چې هغه 2 رکعاتو وکي یا 3 رکعاتو وکي نو هغه ته هم د تهجد چې ثواب دی هغه میلاو شي. د دین علاوه یو انسان ویتر کړلی د ماسوتن په مانځ پسې نو آیا د ویتر نه بعد د تهجد موږ کولای شي یا نشي کولای؟ نو افضل او بهتر دا ده چې د روټینی روزانه د پاسي تهجد لپاره نو پکار دا چې د ویتر موږ کوم دی هغه مؤخر کی یعنی د دې صرف د فرض موضوع کی سنت وغیرہ دیو کی د هغه نه بعد آرامو کی بیا چې ګره د تهجد لپاسي د تهجد موضوع کی د تهجد موضوع نه بعد دی بیا سوګي د ویتر موضوع کی دا افضل او بهتر ده. لیکن کچری انسان دا سي چې هغه د پته نه لګي چې کله پاسي کله نه پاسي ظاهر خبره ده ویتر چې دا واجب دي نو هغه دا خطر محسوس کیږي چې کېدې شي ځپانه سما پدغه وجبانی بیا د لپاره بهتر ده چې د مسعودن مانځنه بعد دي ویتر وږي او د هغه نه بعد دي بیا تهجد مو ادا کول شي. یعنی چې انسان ویتر وږي د هغه نه بعد هم د تهجد مو چې څنګه ادا کول شي دا سینه دا چې یو انسان ویتر کړي د هغه نه بعد بیا تهجد مو شي ادا کول افضل او بهتر دغه چې ویتر د په اخر کې وږي. لیکن کچری د ویتر مخکې ګړي د هغه نه بعد هم د تهجد مو ادا کول شي ثواب او تبیراویږي. د هغه نه علاوه د تهجد چې نیت ته ظاهر خبر دا هغه شانتي چې 2 رکعات وتا سو کوي او چې کله 2 رکعات نیت تړل نو د تهجد چې نیت هغه کوي د 2 رکعات نفل 2 رکعات نفل د تهجد مو نیت کوم او بیا دا شانتي ضروري دی چې دا تاسو په جمع باندې وای بلکې تاسو په ځل کې دا نیت کوي چې 2 رکعات تهجد مو ادا کوم او بیا نیت تړل او بیا ظاهر خبر د سبحانك اللهم ویلی بیا دا غیر بعد سورۃ الفاتحه او دا غیر بعد بیا چې کوم سورۃ تاسو ته یادي بعض کسان داسې چې په تهجد کې مخصوص سورتونه نو مخصوص سورتونه نشي بلکې ډېر کسان داسې چې هغه صرف سورۃ اخلاص قل هو الله احد سورۃ یادي نو صرف قل هو الله احد تاسو ویل شي په دې کې دا شان بیا چې دویم رکوع سجده خو کړه دویم رکعت ته پاسې دي په دویم رکعت کې سورۃ الفاتحه به وي بیا سورۃ اخلاص یعنی قل هو الله احد یا چې کوم سورۃ تاسو ته یادي او دا شان بیا 2 رکعات تاسو کو 2 رکعاتونه بعد چې تاسو سلام واړو بیا پاسه بیا چې پاسې دي نو بیا 2 رکعات بیا شان بیا وتړي 2 رکعات د تهجد نفل مو ادا کوم دا شان په سل کې تاسو نیت کول شي نو دا رکعات چې ګنده تاسو دوم کول شي یا دا غینه بعد سلورم کول شي دا غینه بعد شپږم کول شي افضل دغه تاسو 8 رکعات وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر چې ګنده 8 رکعات کولو نو بهرحال امید کوم چې تهجد په حواله سره چې څومره مسائل دي څومره تاسو په ذهن کې ښکاراتو هغه بل رښمي اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.